السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری صبرخان روغاني او ما نن چې کوم دی راوړی ستاسو دپاره یو ښکلی شانتي ټاپک چې د هغې نوم دی زموږ سره مایکروسکوپي. خو مایکروسکوپي د ډسکس کولو نه مخکې زموږ سره یو څو کوېسچنې دي او موږ غواړو چې د دې کوېسچنو جواب موږ ته میلاو شي، نو لږ نظر اچو په هغه کوېسچنو باندې. اولنی نمبر کوېسچن دی زموږ سره چې واټ از مایکروسکوپي، مایکروسکوپي څه څیز دی. دویم نمبر مایکروسکوپ څه څیز دی. دریم نمبر زموږ سره چې کوم کنورجن فیکټرز دي، لکه زموږ سره چې کوم میټر دی، ډیسیمیټر دی، سنټیمیټر دی، میلیمیټر، مایکرومیټر، نانومیټر، انګسټرم وغیره چې کوم دی دا زموږ سره کنورجن فیکټرز اف لینث دي. نو ډیر سټوډنټس چې کوم دی په دې کې زموږ سره کنفیوز وي چې آیا زموږ سره مایکرومیټر غټ دی که نانومیټر غټ دی که میلیمیټر غټ دی. نو دا به چې کوم دی هم زموږ سره په دې ننني کلاس کې مونږ په ډیټیل باندې ډسکس کوو. دې نه علاوه چې کوم دی وای اور آیز کانټ سی د سیل، زمونږ سترګې چې کوم دی سیل ولې نشي لیدلی، وجه څه ده. او د لایټ کمپاوند لایټ مایکروسکوپ او الکتران مایکروسکوپ چې کوم کمپیریزن دی هغه به هم مونږ کوو. دې نه علاوه چې کوم دی د الکتران مایکروسکوپ های ریزولوشن پاور دی. نو ولې های ریزولوشن پاور دی، د دې وجه څه کیدی شي. دې نه علاوه چې کوم دی د الکتران مایکروسکوپ ټایپس څه دي، کم کم ټایپس دي. او دې نه علاوه وای ډو وی یوز ویری تhin اینڈ ډرای سمپل ان ټرانسمیشن الکتران مایکروسکوپ. مونږ ډیر زیات نری او چې کوم وچ شوی سمپل دی یا سپیسیمن، نو هغه مونږ ولې چې کوم دی نو په الکتران مایکروسکوپ کې استعمالوو. او دې نه علاوه آیا مونږ ژوندۍ څیزونه په الکتران مایکروسکوپ کې سټډي کولی شو او که نه شو سټډي کولی. او داسې نور هم ډېرې کوېسچنې دي چې د هغې جواب به تاسو ته نن انشاءالله تعالی په دې لیکچر کې چې کوم دی میلاو شي. را به شو خپل ټاپک له چې زموږ سره مایکروسکوپي څه څیز دی. نو د ساینس اف انویسټیګیټنګ سمال آبجیکټس اینډ سټرکچرز وذ د هیلپ اف مایکروسکوپ. د مایکروسکوپ په مدد سره چې کوم زموږ سره سمال آبجیکټس دي د هغې مونږ انویسټیګیشن کوو، دې ته مونږ څه وایو، مایکروسکوپي ورته وایو. اوس مونږ ووایو چې د مایکروسکوپ په مدد سره مونږ د ډېر زیات وړو څیزونه چې کوم دی انویسټیګیشن کوو، نو هغې عمل ته مونږ مایکروسکوپي وایو. نو اوس دا مایکروسکوپ څه څیز دی. نو را به شو مایکروسکوپ له. مایکروسکوپ چې کوم دی دا زموږ سره د گریک لفظ دی، زموږ سره گریک وایي، یوناني زبان صحیح شو، یوناني زبان لفظ دی دا زموږ سره مایکروس او سکوپین. نو زموږ سره چې کوم مایکروس دی د دې مطلب دی سمال، او سکوپین چې کوم دی دا زموږ سره ټو لوک یا سی، مطلب وړو څیزونو ته کتلو دپاره چې کوم آله استعمالیږي هغې ته مونږ څه وایو، مایکروسکوپ ورته وایو. دا چې کوم دی زموږ سره مایکروسکوپ ډایګرام دی، دا آی پیس دی، باډي ټیوب، کوئرس ایډجسټمنټ نوب، فاین ایډجسټمنټ نوب، آبجیکټیوز. دا زموږ سره ډفرنٹ پاور والا کیدی شي، 4x 10x 40x 60x 100x مختلف چې کوم دی زموږ سره کیدی شي. د 4x مطلب دا دی چې یو څیز زموږ سره 4 ګونه غټولی شي. 40x مطلب دا دی چې دا زموږ سره 40 ګونه یو څیز غټولی شي. 100x مطلب دا دی چې 100 ګونه یو څیز چې کوم دی غټولی شي. مختلف پاور والی دي. دا زموږ سره عام دی د مایکروسکوپ د کوم نه چې مونږ مایکروسکوپ نیسو او د یو ځای نه بل ځای ته وړو. دې نه علاوه دا زموږ سره سټیج وذ کلیپس، زموږ سره سټیج دی، په دې باندې کلیپس لګېدلي وي. نو په دې باندې بیا مونږ چې کوم دی سلایډ ږدو، په کوم سلایډ باندې چې زموږ سره یو سپیسیمن پروت وي او مونږ هغه سټډي کول غواړو، نو هغه مونږ په دې کلیپس باندې مضبوط کو، په دې سټیج باندې پروت وي. دې نه علاوه کنډنسر دی. کنډنسر څه چل کوي چې کوم لایټ زموږ سره راشي نو هغه فوکس کوو مونږ په کنډنسر باندې چې آیا څومره لایټ مونږ ته چې کوم دی پکار دی په دې سپیسیمن باندې. دې نه علاوه میرر دی. میرر شیشې ته وایي. دا زموږ سره چې کوم لایټ راشي نو شیشې چې کوم دی ریفلیکټ کی سپیسیمن طرف ته. او دې نه علاوه دا بیس دی، په کوم باندې چې مایکروسکوپ پروت وي سپورټ یې ورکړی وي. ښه، نو مایکروسکوپ څه څیز دی زموږ سره؟ ان انسټرومنټ یوزډ to see objects that are too small to be seen by the naked eyes. دا زموږ سره هغه انسټرومنټ دی، هغه آله ده چې د دې په مدد سره مونږ هغه څیزونه وینو کوم چې مونږ په خالي سترګو باندې نشو لیدلی. نو چې کوم مونږ په عامو سترګو باندې نشو لیدلی، د هغې د سټډي کولو دپاره مونږ ته یو داسې آله پکار ده چې هغه مونږ ووینو. نو هغه آله زموږ سره څه څیز دی؟ مایکروسکوپ دی.
اوس چې کوم زموږ سره مایکروسکوپي ده نو د دې زموږ سره کنټریبیوشن ټو اور انډرسټینډینګ اف سیلز دی. ولې چې سیل مونږ لیدلی نه شو نو دا مونږ ته کنټریبیوشن کوي، مدد راکوي مونږ ته چې مونږ وپېژنو د سیل په باره کې. ځکه چې که فرض که مونږ لیوینګ ارګانیزمز سټډي کول غواړو نو مونږ ته پته ده چې لیوینګ ارګانیزمز د څه نه جوړ دي؟ د سیلز نه جوړ دي. صحیح شو؟ او دغه سیلز چې کوم دی د دې سایز زموږ سره 0.2 نه واخله د 50 مایکرومیټر پورې چې کوم دی کیدی شي. مختلف بکس کې مختلف چې کوم دی ویلیوز ورکړي، چې کوم زموږ سره دې ځای کې مونږ لیکلي ده نو دا هم زموږ سره یو بک نه ما راغستې ده چې 0.2 نه واخله د 50 مایکرومیټر پورې چې کوم دی دا زموږ سره کیدی شي. اوس زموږ د سترګو چې کوم ریزولوشن پاور دی، کوم د لیدلو پاور دی زموږ د سترګې، نو هغه دی زموږ سره 0.1 ملیمیټر. یو بک نیم کې 1 ملیمیټر هم لیکلی، خو 0.1 چې کوم دی دا په ډیر بکس کې چې کوم دی موجود دی. نو دا خو زموږ سره د 0.1 ملیمیټر نه چې کوم دی زموږ سره څه دی؟ کم سایز دی، دا په مایکرومیټر کې دی. نو دا مونږ نشو لیدلی، نو د هغې دپاره چې کوم دی مونږ ته خامخا بیا د مایکروسکوپ ضرورت شته. نو چې د مایکروسکوپ ضرورت مونږ ته شته، سو انډرسټینډینګ اباوټ مایکروسکوپ از نیسیسري. په دې وجه باندې مونږ ته د دې مایکروسکوپ باره کې هم څه علم خو پکار دی که نه، چې دا څنګه څیز دی او څنګه کار کوي. نو دا مایکروسکوپ دی زموږ سره، او دغسې چې کوم دی زموږ سره وروسته به مونږ ووایو چې لایټ مایکروسکوپ چې کوم دی زموږ سره څنګه کار کوي او ابجکټ زموږ سره څنګه غټوي، نو هغې ته راځو وروسته. ښه، اوس تاسو ته ما دا خبره وکړه چې زموږ سټوډنټس چې کوم دی هغه زیاتتر په دې څیزونو کې کنفیوز وي چې آیا دې کې زموږ سره کم یو غټ دی او دا څومره فاصله ده. نو که تاسو خیال کړی وي لکه میټر شو، ډیسیمیټر شو، سنټیمیټر، میلیمیټر، مایکرومیټر، نانومیټر او انګسټرم وغیره وغیره، نو که دې ایکسپلینیشن له مونږ راشو نو 1 میټر چې کوم دی دا خو زموږ سره نون فاصله ده. هر سړی چې کوم دی 1 میټر فاصله پیژني. که فرض که تاسو نه پیژنئ نو خپل نږدې د کپړو دکاندار له چې کوم دی ورشئ، هغه ته ووایئ چې مونږ له چې کوم دی نو 1 میټر فاصله څومره وي، مونږ ته 1 میټر وښیه. نو هغه به دومره یو لول چې کوم دی راواخلي، خو تاسو به یریږئ نه په هغه ټایم کې چې وتښتئ. صحیح شو؟ هغه تاسو وهي به نه، بلکې دغه به 1 میټر فاصله وي. صحیح شو؟ ښه، 1 میټر چې کوم دی دا خو زموږ سره نون فاصله ده، هر سړی پیژني. اوس 1 ډیسیمیټر څه څیز دی؟ نو 1 چې کوم دی دا په خپل ځای ولګوئ او د ډیسي په ځای باندې به 10 ریز ټو د پاور ماینس 1 به ولګوئ. صحیح شو؟ او میټر به په خپل ځای ولګوئ. نو 1 انټو 10 ریز ټو د پاور ماینس 1 میټر دا زموږ سره د 1 ډیسیمیټر برابر دی. اوس که تاسو خیال کړی وي کوم څیز چې زموږ سره په ملټیپلیکیشن کې په ماینس کې لګېدلی وي، نو که هغه مونږ ډیویژن ته واړو نو هغه به پلس کېږي بیا. نو 1 به په خپل ځای باندې ولګوئ دلته، او کوم چې 10 ریز ټو د پاور ماینس 1 دی نو دا به ډیویژن ته لاړ شي. نو دا به زموږ سره 1 ډیوایډډ بای 10 شي. کله چې 1 مونږ په 10 باندې ډیوایډ کړو نو د دې نه به زموږ سره جواب راشي 0.1 میټر. نو 1 ډیسیمیټر زموږ سره څه برابر دی؟ د 0.1 میټر برابر دی. صحیح شو؟ څنګه؟ فرض که دا زموږ سره 1 میټر فاصله ده او دا مونږ په 10 باندې ډیوایډ کو، په 10 حصو کې چې کوم دی مونږ ډیوایډ کو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، په 10 حصو کې چې کوم دی مونږ ډیوایډ کو. نو په دې کې دا هر یو حصه چې کوم ده دا به زموږ سره د 0.1 میټر یا د 1 ډیسیمیټر برابر وي. صحیح شو؟ دا هم زموږ سره 1 ډیسیمیټر دی، دا هم 1 ډیسیمیټر دی، ډیسیمیټر ډیسیمیټر ډیسیمیټر. صحیح شو؟ 1 ډیسیمیټر چې کوم دی دا زموږ سره دغه فاصله شو. دې نه بعد که تاسو راشئ بیا زموږ سره سنټیمیټر له، نو که مونږ ووایو چې 1 سنټیمیټر د څه څیز برابر دی، نو 1 به په خپل ځای ولګوئ، سنټي زموږ سره د 10 ریز ټو د پاور ماینس 2 برابر وي، او میټر به په خپل ځای ولګوئ. نو 1 ډیوایډډ بای 100 دا زموږ سره چې کوم دی په ملټیپلیکیشن کې دی ماینس دی، نو دا به تاسو ډیویژن ته بوځئ. نو 1 ډیوایډډ بای 100. صحیح شو؟ نو دا چې کوم مونږ 1 په 100 باندې ډیوایډ کړو نو د دې نه به زموږ سره راشي 0.01 میټر. کله چې مونږ 1 میټر په 100 حصو کې تقسیم کړو نو دغه یوې حصې ته به مونږ څه وایو؟ 1 سنټیمیټر به ورته وایو. دغه شان چې کوم دی زموږ سره که مونږ راشو چې 1 میلیمیټر د څه برابر دی، نو 1 زموږ سره برابر 1 به په خپل ځای ولګي، او میلی برابر دی زموږ سره د 10 ریز ټو د پاور ماینس 3. یعنی صحیح شو؟ نو 10 ریز ټو د پاور ماینس 3 چې کوم دی دا زموږ سره 1 ډیوایډډ بای 1000. صحیح شو؟ نو دا به راشي زموږ سره
0.001 میټر. صحیح شو. 1 میټر که 1000 واحصه. دا زمونږ سره که 1 میټر مونږ په 1000 باندې ډیوایډ کړو نو دغه یوې حصې ته به مونږ څه وایو بیا 1 ملي میټر به ورته وایو. دغه شان که مایکران میټر له راشو نو مایکران میټر چې کوم دی دا زمونږ سره د 1 into 10 raised to the power minus 6 meter. نو 1 divided by اکای دهی سینکړه 1000 10000 لاک 10 لاک دا مونږ په 10 لاک باندې چې کوم دی 1 ډیوایډ کو نو دا به مونږ له جواب راکړي 0.00001 میټر. صحیح شو. دا زمونږ سره 10 لاک واحصه چې کوم 1 میټر مونږ په 10 لاک حصو کې تقسیم کو نو دغه یوې حصې ته به مونږ څه وایو 1 مایکرو میټر به ورته وایو. دغه شان 1 نانومیټر چې کوم دی دا به زمونږ سره 1 into 10 raised to the power minus 9 میټر. صحیح شو. نو دا به مونږ په دې باندې ډیوایډ کو 1 ارب واحصه ده. 1 میټر چې کوم 1 ارب واحصه ده هغه به زمونږ سره د 1 نانومیټر برابر وي. دینه بعد 1 angstrom چې کوم دی دا زمونږ سره د 1 into 10 raised to the power minus 10 میټر برابر دی. نو دا به مونږ په دې باندې ډیوایډ کو نو دا به زمونږ سره 10 ارب واحصه چې کوم دی دا به زمونږ سره 1 angstrom برابر وي. خاجي نو دا زمونږ سره د کنورجن فیکټرز اف لینث چې کوم دی د باره کې خو به تاسو پیژندلی وي چې دا زمونږ سره داسې وړوکی کېږي چې کله مونږ د بره نه ښکته راځو نو دا زمونږ سره وړوکی کېږي. لکه میټر غټ دی بیا پسې ډیسیمیټر غټ دی بیا سنټیمیټر غټ دی بیا میلیمیټر مایکرومیټر نانومیټر او angstrom. صحیح شو. نو دا زمونږ سره د باره کې معلومات. دې نه بعد چې کوم دی مونږ ریزولوشن او میګنیفیکیشن له چې کوم دی راځو. حاجي نو دا شو زمونږ سره ریزولوشن او دا شو زمونږ سره میګنیفیکیشن. ریزولوشن څه ته وایي؟ د ability to distinguish close objects as being separate from one another. دوه نږدې objects چې هغه مونږ د یو بل نه سیپریټ کولی شو بیل بیل چې کوم دی لیدلی شو هغې ته به مونږ څه وایو ریزولوشن وایو. ښه لکه فار اګزامپل دا زمونږ سره 2 ډاټس دي نو دا خو ډېر زیات لرې دي. دا چې کوم دی هر سړی لیدلی شي چې دا زمونږ سره څه دی د یو بل نه جدا جدا دي. که دې خوا مونږ فاصله لږه کمه کړو نو دا به یو بل ته رانږدې شي او بیا که فاصله نوره هم کمه شي نو دا به چې کوم دی مونږ ایله بس وینو چې دا د یو بل نه بیل بیل دي. صحیح شو. نو دا زمونږ چې کوم دی د آی ریزولوشن پاور دی هغه مینیمم ډسټنس د ټولو نه کمه ډسټنس چې هغه مونږ په هغې باندې مونږ 2 پوینټس د یو بل نه لرې لیدلی شو هغې ته مونږ لیمټ اف ریزولوشن پاور وایو. صحیح شو. نو چې کوم زمونږ د سترګې لیمټ اف ریزولوشن دی نو هغه زمونږ سره څه دی 0.1 ملي میټر یا 100 مایکران میټر. صحیح شو. اوس مایکروسکوپ مونږ ولې استعمالو؟ مایکروسکوپ مونږ ځکه استعمالو چې که فرض که دې نه مونږ دې خوا راځو نو دا بیا مونږ ته یو پوینټ ښکاري. صحیح شو. خو که فرض که مونږ په مایکروسکوپ باندې دا یو پوینټ وګورو نو دا مونږ ته یو پوینټ نه ښکاري بلکې دا مونږ ته 182 پوینټس چې کوم دی داسې ښکاري. صحیح شو. واړه واړه ډېر زیات پوینټس چې کوم دی مونږ ته ښکاري په دې یو پوینټ کې. ولې چې د مایکروسکوپ ریزولوشن پاور زمونږ د سترګې د ریزولوشن پاور نه سیوا وي. په دې وجه باندې دا خو مونږ ته یو پوینټ ښکاري خو په مایکروسکوپ باندې دا یو پوینټ نه وي. په دې وجه باندې که فرض که مونږ داسې سیل یا سیلولر ارګینیلیز مونږ ګورو په مایکروسکوپ باندې نو هغه مونږ ته ډیټیل سټرکچر چې کوم دی مونږ په هغې باندې لیدلی شو حالانکې مونږ په سترګه باندې سیل هم نشو لیدلی. د هغې وجه دا چې سیل رینج چې کوم دی مونږ اختصاد کې ووایو چې هغه زمونږ سره د 0.2 نه واخله د 50 مایکران میټر پورې وي او زمونږ د آی چې کوم ریزولوشن پاور دی هغه زمونږ سره 0.1 ملي میټر دی. نو په دې وجه باندې مونږ سیل نشو لیدلی نو دننه به یې څه سټډي کوو. صحیح شو. د هغې دپاره ځکه بیا مونږ مایکروسکوپ استعمالو. ښه ریزولوشن چې کوم دی ډیپینډز اپان دی ویولینت اف لایټ. کوم لایټ چې استعمالو مونږ په مایکروسکوپ کې د هغې په ویولینت باندې ډیپینډ کوي چې دا زمونږ سره څومره پورې ریزولوشن کولی شي. لکه ویولینت اوس څه ته وایي؟ دا زمونږ سره یو ویو دی. صحیح شو. د بره چې کوم وي هغې ته مونږ څه وایو؟ کریسټ
لاندې چې کوم وي هغې ته مونږ ټرف وایو. نو یا د دوو نږدې ټرفس په منځ کې چې کوم ډسټنس وي هغې ته مونږ ویولینت وایو، یا د دوه نږدې کرسټ په منځ کې چې کوم ډسټنس وي هغې ته مونږ ویولینت وایو. لکه کیس نمبر 1 که مونږ واخلو، په دې کې زمونږ سره لارجر ویولینت والی چې کوم دی ویوز دي، صحیح شو. داسې لایټ دی چې هغه زمونږ سره لارجر ویولینت والی دی. نو که فرض که دا مونږ په یو ابجیکټ باندې ور پرېږدو، نو په دې کې صرف یو ویو چې کوم دی هغه زمونږ سره ابجیکټ وهلی شي، سټرایکینګ کولی شي د ابجیکټ سره. او که فرض که مونږ په کیس نمبر 2 کې شارټر ویولینت والی چې کوم دی ریز ور پرېږدو، نو زمونږ سره 3 چې کوم دی نو ابجیکټ وهلی شي، صحیح شو. نو په دې وجه باندې زمونږ سبا د ریزولوشن پاور چې کوم دی د دې شارټر ویولینت والی چې کوم دی سیوا وي، دا به مونږ له ډیټیل سټرکچر راکولی شي، او دا به مونږ له ډیټیل سټرکچر نشي راکولی. په دې وجه باندې مونږ وایو چې ریزولوشن از انورسلی پروپورشنل ټو ویولینت. چې څومره ویولینت سیوا کیږي نو ریزولوشن به کمیږي، او چې څومره ویولینت کمیږي نو ریزولوشن به سیوا کیږي. هیومن نیکډ آی ریزولوشن پاور از 0.1 ملیمیټر، یا دا زمونږ سره 100 مایکران میټر دی، صحیح شو. بعضې نیم بکس کې چې کوم دی دا زمونږ سره 1 ملیمیټر هم لیکلی، خو په ډېر بکس کې چې کوم دی دا زمونږ سره 0.1 ملیمیټر دی، صحیح شو. دیٹ از وای وی کانټ سی د سیل. په دې وجه باندې مونږ سیل چې کوم دی نشو لیدلی، ځکه چې د سیل سایز زمونږ سره ډېر وړوکی دی، او زمونږ سترګې چې کوم دی هغه عمره واړه څیزونه نشي لیدلی. اوس چې کوم دی رابشو مونږ میګنیفیکیشن ته. میګنیفیکیشن څه څیز دی؟ د پروسیس اف انلارجینګ د اپرنٹ سایز ناٹ فزیکل سایز اف سمثینګ. یو څیز دی د هغه مونږ فزیکل سایز چې کوم دی نو نشو غټولی، نو مونږ به څه چل کوو؟ اپرنٹ سایز به چې کوم دی غټ کو. صرف د اپرنٹ سایز غټولو په وجه باندې به مونږ د هغې ډیټیل سټرکچر چې کوم دی سټډي کولی شو. ولې چې فزیکل سایز خو نه سیوا کیږي، هغه سیز خو څوک ورته زور نه کوي چې هغه سیز غټ شي، صحیح شو. هغه سیز به په هغه خپل ځای باندې موجود وي، فزیکل سایز به هم هغه وي، خو اپرنٹ سایز به چې کوم دی زمونږ سره انلارج شي. فار ایگزامپل دا یو سیز دی زمونږ سره د سایز دا دی، دا مونږ 5 ګونه غټ کو، نو د سایز به زمونږ سره اپرنٹ سایز چې کوم دی هغه به زمونږ سره دومره شي. فار ایگزامپل که مونږ راشو لایټ کمپاوند مایکروسکوپ ته، نو په دې کې زمونږ سره 2 لینزز لګېدلي وي، آی پیس لینز او ابجیکټیو لینز. نو که فرض که د یو سیز زمونږ سره خپل سایز چې کوم دی هغه زمونږ سره 5 مایکران میټر دی، 5 مایکران میټر دی، او مونږ داسې آی پیس استعمال کو چې هغه زمونږ سره 10 ګونه یو سیز غټولی شي، 10x وي. نو 5 ملټیپلایډ بای 10، نو دا به راشي زمونږ سره څه 50 مایکران میټر ته به چې کوم دی دا سیز چینج شي. او که فرض که مونږ داسې ابجیکټیو لینز ورسره هم استعمال کړی وي چې هغه هم 10x وي، نو دغه 50 به زمونږ سره ملټیپلای شي د څه سره؟ د 10 سره بیا، نو دا به مونږ له راکړي 500 مایکران میټر چې کوم دی دا به مونږ له سایز راکړي، صحیح شو. اوس مونږ دا وایو چې میګنیفیکیشن زمونږ سره د ابجیکټیو لینز او د اکولر لینز چې کوم دی د دې مونږه څه کوو؟ ضرب نه چې کوم جواب راشي هغې ته مونږ د هغه سیز میګنیفیکیشن وایو. لکه مونږ دا ووایو چې 10x ابجیکټیو لینز وي او 10x زمونږ سره اکولر لینز وي، نو دا به زمونږ سره 100x چې کوم دی میګنیفیکیشن پاور راکړي، صحیح شو. لکه څنګه اوس دې ځای کې تاسو ولیدل چې اوله زمونږ سره ابجیکټیو لینز سیز 50 مایکران میټر کو، بیا زمونږ سره اکولر لینز چې کوم دی هغه زمونږ سره 500 مایکران میټر کو. نو مطلب دا شو چې د 5 مایکرومیټر نه سیز کم سایز ته لاړو؟ 500 مایکران میټر ته لاړو. نو 5 کې 5 کې 5 2 صفرونه پاتې شول. نو د دې مطلب دا شو چې دا زمونږ سره 100 ټایمز چې کوم دی دا سیز څه شو؟ غټ شو، صحیح شو. یا که فرض که تاسو ایکچوال سایز معلومول غواړئ چې یاره د دې ایکچوال سایز به څه و، نو ایکچوال سایز دپاره چې کوم دی زمونږ سره فارموله ده A is equal to image size divided by magnification. نو ایمیج سایز به دې ځای کې زمونږ سره 500 ګونه پورې غټ شوی و، دا زمونږ سره ایمیج سایز دی. او میګنیفیکیشن تاسو ته ما ووایي که فرض که مونږ لینز استعمال کړی وي 10x ابجیکټیو لینز او 10x اکولر لینز، نو دا به زمونږ سره 100 شي، صحیح شو. 0 دا به صفرونه به د یو بل سره کراس شي، او زمونږ سره چې کوم ایکچوال سایز دی نو هغه به زمونږ سره د څه برابر شي؟ د 5. مونږ اغستی هم چې ایکچوال سایز زمونږ سره د ابجیکټ څه دی؟ 5 مایکران میټر دی. نو زمونږ سره چې کوم دی میګنیفیکیشن په کومه طریقه باندې کیږي؟ که مونږ راشو
لایټ کمپاوند مایکروسکوپ له نو په دې کې زموږ سره لایټ راشي په میرر باندې پرېوځي. میرر چې کوم دی دا لایټ څه کي ریفلیکټ کی سپیسیمن طرف ته یا زموږ سره چې کوم سامپل دی کوم نمونه مونږ اخیستې هغې طرف ته چې کوم دی څه کي ریفلیکټ کی او په دې کنډنسر باندې چې کوم دی مونږ دغه لایټ فوکس کولی شو په دې سپیسیمن باندې کوم چې په دې سلایډ باندې کوم سپیسیمن زموږ سره پروت وي. دغه لایټ چې کله زموږ سره د سپیسیمن نه پاس شي ابجیکټیو لینس ته ورشي نو ابجیکټیو لینس چې کوم دی دغه لایټ زموږ سره څه کي غټ کی. څومره پاور والا چې کوم زموږ سره ابجیکټیو لینس وي هم هغه ګونه چې کوم دی سیوا کی هغه ایمیج او هغه ایمیج زموږ سره بیا فردر چې کوم زموږ سره آی پیس لینس وي هغه نور هم سیوا کی. څومره ګونه چې آی پیس لینس وي هغه ګونه سیوا کی. لکه دې ځای کې تاسو ته ما ووي چې 5 مایکرومیټر خپل سایز دی نو ابجیکټیو لینز یې زموږ سره 50 مایکرومیټر کی. صحیح شو. باډي ټیوب کې بیا زموږ سره دغه سایز څومره وي 50 مایکرومیټر وي خو چې کله دا زموږ سره د اکولر لینز نه پاس کیږي زموږ سترګې ته راځي نو 10 ګونه بیا نور هم غټ شي هغه ایمیج نو د 50 ګونه زموږ سره 500 ګونه ته راشي. صحیح شو. نو دا زموږ سره ریزولوشن او میگنیفیکیشن چې ریزولوشن څه ته وایي او میگنیفیکیشن څه ته وایي. صحیح شو. اوس چې کوم دی مونږ راځو سیمپل مایکروسکوپ له کمپاوند مایکروسکوپ له او الیکټران مایکروسکوپ له. دا زموږ سره سیمپل مایکروسکوپ دی کمپاوند مایکروسکوپ دی او الیکټران مایکروسکوپ. سیمپل مایکروسکوپ چې کوم دی دا زموږ سره وان لیون هوک په 1700 صدۍ کې چې کوم دی ایجاد کړی و او دا زموږ سره فرست یعنی مچ بیټر مایکروسکوپ و. مچ بیټر په دې وجه چې د ده نه مخکې یو مایکروسکوپ یو بل ساینټسټ چې کوم دی ایجاد کړی و خو هغه زموږ سره ډېر ښه مایکروسکوپ نه و مچ بیټر نه و. دا مچ بیټر و په دې وجه باندې دې ته فرست مایکروسکوپ وایي کوم چې وان لیون هوک ایجاد کړی او وان لیون هوک ته فرست مایکروسکوپیسټ هم وایي. دا زموږ سره سنگل لینز په دې کې لګېدلی وي په دې وجه ورته سیمپل مایکروسکوپ وایي او دغه سنگل لینز زموږ سره صرف ابجیکټیو لینز وي مطلب اکولر لینز پکې نه وي لګېدلی. دیتا also called magnifying glass. دیتا magnifying glass هم وایي ځکه چې صرف یو ګلاس وي پکې او هغه زموږ سره څیزونه میګنیفای کوي. دا زموږ سره یو رف ډایګرام دی سیمپل مایکروسکوپ چې په دې کې زموږ سره ابجیکټ په دې ځای کې چې کوم دی نو فکس کوي. دې ځای کې ابجیکټیو لینس چې کوم دی لګېدلی وي او په دې ځای کې ورته ویور چې کوم دی هغه ورته ګوري نو دا لینز ورته هغه ابجیکټ چې کوم دی میګنیفای کوي او ویور ځي میګنیفاید ایمیج چې کوم دی لیدلی شي. او دې ځای کې دا هینډ هیلډ وي سیمپل مایکروسکوپ چې کوم دی په لاس کې نیولی کېږي. دې نه بعد راځي زموږ سره کمپاوند مایکروسکوپ. نو کمپاوند مایکروسکوپ ته کمپاوند مایکروسکوپ ځکه وایي چې دې کې زموږ سره اکولر لینز هم وي او ابجیکټیو لینز پکې هم لګېدلی وي په دې وجه ورته وایي زموږ سره کمپاوند مایکروسکوپ. دې کې زموږ سره سنلایټ یا خو عام سنلایټ چې کوم دی استعمالیږي یا پکې بلب چې کوم دی په دې بیس کې پټ کړی وي. صحیح شو. او یا پکې زموږ سره سنلایټ استعمالیږي هغه ریفلیکټ کوي زموږ سره میرر چې کوم دی زموږ سره لایټ ریفلیکټ کوي سپیسیمن ته یې ورکړي د سپیسیمن نه چې کوم دی زموږ سره ابجیکټیو لینز ته لاړ شي په ابجیکټیو لینز کې دغلته ایمیج چې کوم دی جوړ شي او هغه میګنیفاید ایمیج وي هغې ته موږ پرایمري ایمیج وایو او دغه پرایمري ایمیج چې کله بیا زموږ سره د اکولر لینز نه پاس شي نو هغه نور هم میګنیفاید شي هغې ته وایي زموږ سره سیکنډري ایمیج. ښه د دې چې کوم زموږ سره میګنیفیکیشن پاور دی نو هغه 1500 ګونه دی. صحیح شو. او کوم چې زموږ سره د دې ریزولوشن پاور دی نو هغه 0.2 مایکرومیټر یا 200 نانومیټر چې کوم دی د دې ریزولوشن پاور دی. لیمډا چې کوم زموږ سره ویولینت دی نو هغه 400 نه اخله د 700 نانومیټر پورې وي. کوم لایټ چې دا استعمالی د هغې ویولینت زموږ سره د 400 نه اخله د 700 نانومیټر پورې ده ځکه چې زموږ سره اردینري لایټ هم دغه رینج کې راځي. صحیح شو. سن لایټ. ښه اوس دا ریزولوشن پاور او میګنیفیکیشن پاور بار چې کوم دی مونږ وایو میګنیفیکیشن خو زموږ سره یو څیز غټولو ته وایي خو ریزولوشن چې کوم دی زموږ سره کوم چې دوه څیزونه کلیر کټ لیدلی کېږي څومره هغې ته د هغې ریزولوشن پاور وایي. لکه زموږ سره چې کوم تصویر خو په هر موبایل باندې ویستی کېږي خو بعضې موبایل داسې وي چې د هغې کیمره زموږ سره که ایمیج پې ویستلی شي نو هغې کلیریټي چې کوم دی زموږ سره صفا نه راځي نو که هغه مونږ بیا زوم کوو نو هغه ایمیج بلر کېږي صفا نه ښکاري. او بعض که فرض که زموږ سره کیمره صفا وي
او ریزولوشن پاور یې سیوا وي نو هغه زمونږ سره بیا که هغه ایمیج مونږ زوم کوو نو د هغې ډیټیل زمونږ سره خرابیږي نه. ښه اوس به راشو مونږ الکتران مایکروسکوپ له. دې کې زمونږ سره اونلی ډیډ اینډ ډرایډ سپیسمن چې کوم دی مونږ سټډي کولی شو. ولې؟ ځکه چې الکتران مایکروسکوپ کې به زمونږ سره ویکیوم وي، هوا به پکې بالکل نه وي. دې نه بعد چې کوم دی اوبه به پکې هم چې کوم دی په سپیسمن کې نه وي. نو د لیوینګ تھنګ دپاره خو اوبه هم ضروري دی او هوا هم ضروري ده. نو دا دواړه به پکې نه وي. درېیمه خبره دا چې که فرض که مونږ پکې یو سمال ارګانیزم چې کوم دی سټډي کوو نو هغه به مونږ انتهایي نری کوو په ټرانسمیشن الکتران مایکروسکوپ کې. نو که فرض که مونږ ارګانیزم کټ کړو خو هغه بیا زموږ سره ژوندی پاتې کېږي نه. نو په دې درې وجوهاتو باندې به زموږ سره دا ډیډ او ډرایډ سپیسمن وي. ښه لیمډا چې کوم زموږ سره ویولنت استعمالیږي نو هغه صرف او صرف 1 نینومیټر دی ویولنت آف الکتران بیم. په دې ځای کې به زموږ سره الکتران مایکروسکوپ ورته وایم ځکه چې الکتران بیم به پکې استعمالیږي، لایټ به پکې اردینري لایټ به پکې نه استعمالیږي. او بله خبره دا چې د دې زموږ سره ریزولوشن پاور ډېر زیات کم چې ویولنت دی هغه ډېر زیاته سیوا ده، ډېر زیاته کمه ده بنسبت دی کمپاوند مایکروسکوپ. نو په دې وجه باندې د دې ریزولوشن ډېر زیات چې کوم دی صحیح دی بنسبت د لایټ مایکروسکوپ چې د دې زموږ سره 0.2 نینومیټر دی. دا زموږ سره 0.2 مایکرومیټر کې راځي او دا زموږ سره 0.2 نینومیټر کې راځي. او دا څیزونه مونږ مخکې ډسکس کړو چې مایکرومیټر زموږ سره غټ کیټګري کې راځي او نینومیټر په وړوکي کیټګري کې راځي. ښه میګنیفیکیشن چې کوم دی دا زموږ سره مچ مور ګریټر دین دی کمپاوند مایکروسکوپ. میګنیفیکیشن خو یې ډېر زیات سیوا دی، په لکونو کې راځي. ښه دا زموږ سره چې کوم دی الکتران مایکروسکوپ شو. الکتران مایکروسکوپ سټرکچر انتهایی کمپلیکیټډ دی خو صرف ستاسو د څه نه څه پوهېدلو دپاره چې کوم دی یو رف ډایګرام دلته موجود دی. دا زموږ سره الکترومیګنیټک لینزز لګېدلي. په کوم چې زموږ سره کمپاوند مایکروسکوپ وي، لایټ کمپاوند مایکروسکوپ، په هغې کې زموږ سره ګلاس لینزز لګېدلي وي، په دې کې زموږ سره الکترومیګنیټک لینزز لګېدلي وي. دې کې به ویکیوم وي، په سمپل کې به چې کوم دی نو اوبه بالکل نه وي. ښه دې ځای کې زموږ سره میټل چې کوم دی لګېدلی وي، ټنګسټن فیلمنټ چې کوم دی په دې ځای کې لګېدلی وي د دې دپاره چې موږ ورله وولټیج ورکو د هغې په وجه باندې دا الکتران چې کوم دی امیټ کړي. دغه الکتران زموږ سره د لینز نه پاس شي نو هغه میګنیفاید کړي او دا لاړ شي زموږ سره په سپیسمن باندې چې کوم دی ولګي. دغه سپیسمن چې کوم دی د هغې نه لایټ بیا لاړ شي او ډېر کمپلیکیټډ سټرکچر دی خو سمپل خبر دا چې دا زموږ سره په سکرین باندې بیا په کمپیوټر سکرین باندې چې کوم دی دا ایمیج مونږ بیا لیدلی شو. په لایټ مایکروسکوپ کې چې کوم دی هغه مونږ ډایرکټ په سترګو باندې نو دا چې کوم دی مونږ ته په سکرین باندې ښکاري. د کمپاوند مایکروسکوپ ایمیج چې کوم دی په خپل شکل کې راځي عام طور او کوم چې د الکتران مایکروسکوپ دی نو هغه بلیک اینډ وایټ فارم کې چې کوم دی راځي زموږ سره. ښه د الکتران مایکروسکوپ زموږ سره ټایپس دي، سکیننګ الکتران مایکروسکوپ او ټرانسمیشن الکتران مایکروسکوپ. نو ټرانسمیشن الکتران مایکروسکوپ چې کوم دی زموږ سره 2 ډایمنشنل ایمیجز راکوي، موږ له انساید ډیټیل راکوي. دا زموږ سره چې کوم دی د سپیسمن دننه ډیټیل چې کوم دی موږ له راکوي. ویری تhin سمپل چې کوم دی په دې کې استعمالیږي. ویری تhin سمپل د دې دپاره چې الکتران د هغې نه پاس شي او دا انټرنل سټرکچر موږ ته دغه سمپل راکړي. الکترانز پاس تھرو سمپل، الکتران به د سمپل نه څه کېږي پاس کېږي به او مور ټایم ریکوایرډ فار سمپل پریپریشن. د دې دا سمپل چې کله موږ تیارو نو ډېر ټایم پکې لګي ایز کمپیر ټو دی سکیننګ الکتران مایکروسکوپ. ښه او دا زموږ سره ډېر زیات ایکسپینسیو دی. ټرانسمیشن الکتران مایکروسکوپ چې کوم دی دا ایکسپینسیو دی بنسبت د سکیننګ الکتران مایکروسکوپ. سپیډ چې کوم دی دا زموږ سره سلوور دی بنسبت دی سکیننګ الکتران مایکروسکوپ. مور کمپلیکیټډ اپریشن دی، دا زموږ سره هایلی ټرینډ کسان چې کوم دی غواړي او ګریټر ریزولوشن یې دی ایز کمپیر ټو دی سکیننګ الکتران مایکروسکوپ. په سکیننګ الکتران مایکروسکوپ زموږ سره 3D ایمیجز 3 ډایمنشنل ایمیج چې کوم دی موږ له راکوي خو سرفیس ډیټیل صرف راکوي، انټرنل سټرکچر چې کوم دی موږ له نه راکوي. سکیټرډ یا سکیننګ الکترانز په دې کې چې کوم دی الکترانز د سمپل نه پاس کېږي نه بلکې سکیټرنګ او سکیننګ فینامینا چې کوم دی په دې کې کېږي.
او less time required for sample preparation as compared to transmission electron microscope او دا زمونږ سره less expensive دی as compared to TEM speed چې کوم دی faster دی as compared to TEM اپریشن یې چې کوم دی زمونږ سره easy to use دی دا په اسانه باندې چې کوم دی مونږه استعمالولی شو او ریزولوشن چې کوم دی د دې کم دی بنسبت دی ټرانسمیشن الکترون مایکروسکوپ نو دا و زمونږ سره د مایکروسکوپي په باره کې انفارمیشن د کوم چې زمونږ سره ریزولوشن او میګنیفیکیشن دی د هغې په باره کې انفارمیشن او دې نه علاوه په سټارټ کې چې کوم کوېسچنې چې کوم دی مونږ کړي وي نو د هغې انسرز یو پیره بیا مونږ ګورو هغه کوېسچنز چې د هغې انسرز میلاو شو او که میلاو نه شو ښه دا چې کوم زمونږ سره کوېسچنز وو نو هغې کې اولنی نمبر و واټ از مایکروسکوپي نو د مایکروسکوپي ډیفینیشن او هغې ایکسپلینیشن چې کوم دی مونږ وکړو دغه شان مایکروسکوپ سیسیز دی نو هغه هم مونږ وکړو دې نه بعد کنورجن فیکټرز خو ښه په ډیټیل سره وشول او واټ از ریزولوشن اینډ میګنیفیکیشن نو هغه هم تاسو ته وشول چې زمونږ سره د دوو نږدې څیزونو چې کله مونږ جدا کولی شو کم سے کم ډسټنس باندې نو هغې ته مونږ ریزولوشن وایو او میګنیفیکیشن خو یو څیز غټولو ته وایي وای اور آیز کانټ سی د سیل زمونږ سترګې چې کوم دی سیل ولې نشي لیدلی ځکه چې د سیل سایز انتهایي وړوکی دی او زمونږ د سترګو ریزولوشن پاور دومره زیات سیوه نه دی ښه comparison of light compound microscope and electron microscope نو دا زمونږ سره کمپیریزن شو چې الکترون مایکروسکوپ کې زمونږ سره دومره ویولینت استعمالیږي ریزولوشن یې دومره دی میګنیفیکیشن یې دومره دی او په دې کې صرف ډیډ اینډ رایټ سپیسیمن چې کوم دی استعمالیږي او کوم چې زمونږ سره لایټ مایکروسکوپس دي نو په دې کې زمونږ سره سن لایټ استعمالیږي الکترون بیم پکې نه استعمالیږي میګنیفیکیشن یې دومره دی ریزولوشن یې دومره دی او ویولینت پکې دومره چې کوم دی استعمالیږي ښه Why does the electron microscope has a high resolution power? ځکه چې resolution is inversely proportional to lambda. صحیح شو؟ نو کوم چې زموږ سره ویولینت دی نو هغه په دې کې انتهایی کم ویولینت استعمالیږي په دې وجه باندې به resolution power چې کوم دی د دې زیات سیوا وي. Types of electron microscope نو transmission electron microscope او scanning electron microscope. Why do we use very thin and dry sample in transmission electron microscope? ځکه چې زمونږ سره ډرایډ وي نو د اوبو انټرفیرنس به چې کوم دی په دې کې نه راځي صحیح شو او ویری تhin به ځکه وي چې الکترون چې کوم دی د دې نه په اسانه باندې پاس کیدی شي او کین وی سټډي لیوینګ سپیسیمن ان الکترون مایکروسکوپ نو مونږ په دې کې الکترون مایکروسکوپ کې لیوینګ سپیسیمن نشو استعمالولی صحیح شو دا و انفارمیشن په باره د مایکروسکوپي ریزولوشن میګنیفیکیشن او نور ډیر زیاتو کوېسچنو په باره کې ټاپک د الله په امان